كتب عليكم القتال فرض کړی شوی دی په تاسو باندې جنگ د کافرانو سره وهو كره لكم او دا بد لگی په تاسو یعنی ستاسو طبیعت یې بد ګڼي ګوره بد ګڼل په دوه قسمه یو بد ګڼل د دې د لاسه چې د عمل سره د دشمني دا خو کفر دی که څوک یې باید داسې کوي یو طبیعي خبره جنگونه د انسانانو نه یې خوښ ولې نه یې خوښ تکلیفونه پکې دي مال پکې لګي بدن پکې لګي علاقه به پرېږدي مرګ پکې راتلی شي نو الله وایي جهاد په تاسو لازم کړی شوی دی د کافرانو په مقابله کې او حال دا چې دا تاسو په تاسو بد راځي په تاسو بد لګي وعسى ان تکرهوا شیئا او کیدای شي چې تاسو بد ګڼئ یو شی وهو خیر لکم او حال دا چې هغه فایدهمن ستاسو دپاره تاسو به یو شی بد ګڼئ او په هغې کې به ستاسو دپاره څه په هغې کې به خیر لکه دغه جهاد ته وګوره کافرانو سره ظاهره کې کیدای شي څوک دا وایي چې دې کې څومره نقصان دی او مال لاړو بدن لاړو در په هغې کې ټول خیر پروت دی داسې نور ډېر عبادات او لکه اوس بیماري ته وګوره ځه عبادت پرېږدي امتحان ته وګوره بیماري په یو سړي باندې راځي چا بیماري خوښه ده نه ده خوښه طبیعت بیماري نه خوښوي خو کیدای شي په هغې کې صحیح خیر ګناهونه دنه وریجېدو د دې د لاسه دنه الله بل مصیبت درکو لرې کو د دې د لاسه الله نورې لارې تا ته کوله وکړي نو ته به ډایرکټ دا فیصله نه کې چې یو شی ستا بدی شي یو دې کې به خیر نه وي نه کیدای شي ستا بدی شي او په هغې کې صحیح په هغې کې خیر یو سړی دی بچي نه کېږي دا د چا خوښه ده چې بچي نه کېږي نه ده خوښه خو کیدای شي دې کې صحیح خیر د دې بچو کې خیر نشتی بېدینه به وي ظالمان به وي د پلار مور شرموي نو دې خو ته نه دی خبر حالانکه به کې خیر وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم او کیدای شي چې تاسو به ښه ګڼئ یو شی او هغه بد وي ستاسو دپاره تاسو به یو شی ښه ګڼئ چې یاره دا شی ښه کار دی خو هغې کې به حقیقت کې ستاسو دپاره شر پروت وي لکه اوس یو سړی دی الله ولې ډېر مال نه ورکوي او یو حدیث کې داسې راځي او قرآن کې هم دا خبره شته چې دا رزق دا تقسیم الله وایي موږ کړی نو یو روایت کې داسې راځي چې الله هر انسان ته د هغه مناسب رزق ورکړی دی بعض خلک داسې دي دا یاده کوي چې الله ولې ډېر رزق ورکړي نو دی بېدینه کېږي او بعض داسې دي چې الله به غریبي راوړي نو بېدینه کېږي نو الله مناسب کار کوي د حالاتو مطابق اوس یو سړی دی مال ډېر پراخه نه دی چې پراخه شو دی پراخه مال خوښوي خو هلته دا پته دې ته نشتي چې کله دا مال زما ډېر شي نو زه بیا بېدینه کېږم نو ظاهره کې ده ته دا ډېر مال ښه ښکاري خو په هغې کې څه پروت دی په هغې کې شر پروت دی ځکه ووایي والله يعلم وأنتم لا تعلمون او الله پوهېږي او تاسو نه پوهېږئ